ګرانو دوستانو او په ځانګړې توګه ګرانو ماشومانو ته مې یو بل ذهني سوال چمتو کړی او د دې سوال ځواب موندلو څخه وروسته یو څو ساده د انګلیش ټکي او د هغې ترجمه هغه معنا به هم زده کوو. نو هغه د ماغزو یا ذهني سوال دغه ده چې یو هلک و او د هغه نوم ابوبکر و او دغه هلک یعنی ابوبکر یو ملګری درلودو او د ملګری نوم احمد و. یوه ورځ احمد د ابوبکر کور ته ورغلو. ابوبکر احمد خپلې کوټې ته بوتلو. د ابوبکر کوټه کې یو تصویر و، یو عکس په دیوال باندې لګېدلی و. نو احمد د ابوبکر نه پوښتنه وکړه چې دغه تصویر یا دغه عکس د چا دی؟ نو ابوبکر ورته ساده ځواب ورنکو، بلکې هغه ورته ووی چې دا تصویر زما د پلار د زوی دی، خو زما ورور نه دی. نو اوس د دې سوال دا دی چې نو دا تصویر به د چای؟ نو دې ځواب لپاره موږ 20 ثانیې وخت لرو او سوچ او فکر کوو چې کولای شو چې د دې ځواب پیدا کوو که نه. نو وخت شروع کوو. وخت پوره شو. اوس د دې ځواب ګورو او ځواب دی دغه تصویر د ابوبکر خپل تصویر دی، یعنی دا تصویر یا د عکس چې دی دا د ابوبکر خپل عکس دی. نو ابوبکر خبره سمه ده، ابوبکر ورته ووی چې دا تصویر د زما د پلار د زوی دی، خو زما ورور نه دی. نو مطلب دا دی چې دا د خپل تصویر دی. اوس د دې ځواب خو پیدا کو. نو اوس د دې سوال څخه یو څو انګلیش ټکي او لغاتونه هم زده کوو. نو اول د انګلیش ټکی ده there. دغه ده there او د دې پښتو معنا ده هلته. was و یا یو. boy معنا ده هلک. اوس د دې ټکو جمله ګورو. there was a boy. د دې پښتو معنا یا ترجمه ده هلته یو هلک و، یا په ساده ژبه کې موږ وایو یو هلک و. بلې جملې ته ګورو. his هغه، name نوم، was و. د دې جمله ده his name was Abu Bakr. د دې پښتو ژباړه یا ترجمه هغه نوم ابوبکر و. he هغه، had درلود یا لرلو، یو، friend ملګری یا دوست. he had a friend. هغه یو ملګری درلودو یا هغه یو ملګری لرلو. one یو، day ورځ، went to ورغلو، house کور. one day Ahmad went to Abu Bakr's house. یوه ورځ احمد
د ابوبکر کور ته ورغلو. took بوتلو. him هغه. to ته. his خپلې. room کوټه. Abubakar took him to his room. Abubakar هغه خپلې کوټې ته بوتلو. there هلته. was وو. a یو. picture تصویر یا عکس. in کې. room کوټه. There was a picture in Abu Bakr's room. د ابو بکر کوټه کې یو تصویر وو. asked یا asked تپوس پوښتنه کول. Ahmad asked Abu Bakr. احمد د ابو بکر نه تپوس وکړ یا احمد د ابو بکر څخه پوښتنه وکړه. whose د چا. picture تصویر. is د. this دا یا دغه. whose picture is this. دا تصویر د چا ده یا دا د چا تصویر ده. replied ځواب ورکول. him هغه ته. Abu Bakr replied him. ابو بکر ورته ځواب ورکو. this دا یا دغه. is د. my زما. picture تصویر. this is my picture. دا تصویر زما ده یا دا زما تصویر ده. دا زما عکس ده. نو د آخري سلایډ کې دا ټول جملې مې یو ګډه باندې یو بل ته مخامخ لیکلي ټایپ کړي مې دي. نو دا تاسو وګورئ. دا یو ډېر ساده او اسانه جملې دي، اسانه ټکي دي. یو نیم ټکی یو نیم ځکه معنا بدلی، خو په جملې کتلو سره تاسو بیا پوهیږئ چې د معنا به د جملې کې څه شي.